دویم مبحث دا پدی کی چې د علم التفسیر نشأت کله وشو. تاریخ کوم یو دی؟ دویم مراحل د دغه علم التفسیر د نشأت کوم و پدی کوم مرحله تیری دي؟ پدی مبحث کې به مونږ او تاسې ذکر کو. اول مرحله د تفسیر په عهد د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کې. دویم مرحله د تفسیر په عصر د صحابه کرامو کې. دریم مرحله د تفسیر په عصر د تابعینو کې. څلورم مرحله د تفسیر په عصر د تدوین د علم التفسیر کې چې د علم التفسیر تدوین کله وشو. پنځم مرحله د تفسیر په عصر حاضر کې. دی عصر کې چې علماء تفسیرونه لیکلي دي نو دوی د څه شي لحاظ پکې کړی دی او د دوی دا تفسیرونه په څه شي مشتمل دي. دریم مبحث اقسام د تفسیر او اسلوب او طرز د هغه. د تفسیر اقسام کوم دي او د تفسیر اسلوب او طرز څه شی دی؟ دا دو مسئلې اهمې په دې دریم مبحث کې ذکر کوو. څلورم مبحث طرق د مفسرینو د تفسیر په باب یا طرز د دوی د تفسیر په باب. پدی کے مباحث دی. اول اغا اسباب د انحراف فی التفسیر کم دی چې علماء تفسیر کړی دی او داغی صحیح تفسیر نه د صحیح نهج نه دوی پاغي کې منحرف شوی. تفسیر د خوارجو دی، تفسیر د شیعیو دی، تفسیر د معتزله دی، تفسیر د صوفیه کرامو دی او تفسیر دی د دې نوي حالاتو سره مطابق. دا د دغه فن هغه اهمې خبرې دي مولوي صاحبانو چې دا ټول منهج د مفسرینو په دغه 5 مباحثو باندې راڅرخیږي. خلاصه په لنډو الفاظو کې د دې 5 خبرو دا ده: منهج التفسیر، منهج یا نهج چاته وي او تفسیر او مفسر چاته وي. اقسام د تفسیر څه شی دي او ورسره اسلوب او طرز د تفسیر څه شی دی. د مفسرین او اسلوب او طرز په څه طریقه را معلومو او هغه کوم تفسیرونه دي چې علماو کړي دي او د هغې صحیح تفسیر نه دوی په هغې کې انحراف کړی دی. دا هغه مهم مباحث دي چې موږ او تاسو نن غږیږو ورباندې. اول تاسو راشي منهج التفسیر علماء الحمدلله دا مرکب اضافی دی. منهج یا منهاج لغتن چاته ویلی کیږي؟ علماء لیکي هو الطریق الواضح البین. منهج هغه واضح او بین لارې ته ویلی کیږي لغتن. د همدې وجې نه
عربان لیکی طریق نهج، نو طریق نهج سمانا ای واضح بیننا، واضح لار دا بینا. لسان العرب اتم جل 3550 صفحه او قاموس والا اول جل 288 صفحه. تفسیر راغی نو د دین مونږ تاسو چې دی تفسیر چاته ویلې کیږي؟ علماء کرام لیکي تفسیر دا د تفسیرین اخستلی شوی دی، او تفسیره چې دی دا عبارت دی د هغې آلت الطبیب نه. طبیب او ډاکټر چې په کومې آلې باندې د مریضانو امراض معلوموي نو دې ته تفسیره ویلی کیږي د یو قول مطابق. تفسیر تم تفسیر ځکه ویلی کیږي چې په دې کې هم اقوال صحیحه د اقوال سقیمه ونه بیلیږي. د دې فن مسؤلیت دا دی چې کوم صحیح اقوال دي د سقیمو اقوالو نه دا جدا کوي او دا بیلوي. یا علماء کرام لیکي تفسیر چې دی دا مقلوب د سفر دی او سفر راځي په معنا د روښانوالي سره. لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمای اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. نو اسپار په معنا د رڼاوالي راځي. تاسو د سحر په مانځه کې رڼاوالي کوئ ځکه په دې کې اجر ډیر دی، ورزق پکې ډیر دی. مفسر چاته ویلی کیږي؟ د دغه تعریف مطابق چې دې ځکه موږ او تاسو دغه وضاحت کوو. علما لیکي مفسر عبارت دی من وجدت لديه الاهلیت لبیان معانی القرآن الکریم. مفسر هغه انسان ته وایي چې په هغه کې دا اهلیت پروت وي چې دی د قرآن کریم معناګانې بیان کړي. دغه انسان ته مفسر ویلی کیږي چې په چا کې اهلیت د بیان د معانیو د قرآن کریم وي د انسان ته مفسر وایي. منهج یا منهاج په اصطلاح کې چاته ویلی کیږي؟ علماء کرام لیکي الطریقة الواضحة المنظمة المرسومة لإنجاز شيء معين. الطریقة الواضحة واضحة لارا منظمة مرسومة د پاره د انجاز د یو معین شي دې ته ویلی کیږي منهج په اصطلاح کې. دا چې موږ او تاسو منهج المفسر وایو یا مناهج المفسرین وایو نو د دې منهج یا د مناهجو نه غرض څه شی دی؟ دې ځکه علماء کرام لیکي مراد د منهج نه طرقهم التي صاروا عليها والتزموها في تفاسيرهم للقرآن الكريم. دا منهج د مفسر یا مناهج د مفسرینو دا عبارت د دوی د هغه طرقو نه دي چې د کومو طرقو مطابق دوی سیر او مزل کوي او کوم شیان دوی لازم کړي وي په خپل ځان باندې په تفاسیرو کې دې ته ویلی کیږي د یو مفسر منهج. دوی اصطلاحګانې دي چې موږ او تاسو ته نورې مخې ته راځي. یو منهج المفسر، دویم اتجاه المفسر، دریم طریقة المفسر. دا درې واړه یو شی دي او دا تعبیرونه موږ پښتو کې هم کوو. الکه د دې مفسر طریقه په تفسیر کې څه شی ده؟ د دې مفسر منهج په تفسیر کې څه شی ده؟ د دې مفسر اتجاه په تفسیر کې څه شی ده؟ دا درې واړه اصطلاحګانې دي او خبره یوه ده. چې کله مو تعریف په ذهن کې کېناست مولوي صاحبانو دویمې مسلې ترازو په دغه مبحث کې اهمیت د معرفت د منهج د مفسرینو.
د هر مفسر منهج پیژندل دا اهم دی او دا لازم دی. په کار دا ده چې دا موږ او تاسې وپیژنو. د همدې وجې نه علماء کرام لیکي چې دې بخش ته موږ او تاسې ضرورت لرو. په کار دا ده دا علماو چې کم تفسیرونه لیکلي دي په دې باب، نو تفسیر د قرآن کریم خو یو نه دی، دنیا تفاسیر زمونږ او ستاسو مخې ته راځي او پراته دي. که چېرته یو منهج د مفسر ونه پیژندلی شي ډېر به دې ستړی کي. څنګه؟ ستا اراده دا ده چې زه د قرآن کریم تفسیر باید زده کم، خو کوم تفسیر؟ هغه تفسیر چې کم تفسیر مأثور دی. تراغلی مکتبی ته کتاب در راواخست، تفسیر در راواخست، اړلی را اړی، هلته تفسیر مأثور نه پیدا کیږي. کله ته په یو لغت کې راګیرې او دلته راغلی مکتبه کې دې وکتل یو لوی تفسیر پکې ایښی دی او تا هغه تفسیر راواخست او هغه تفسیر ته اړی را اړی چې زه اوس د دغې لغت معنا را پیدا ک او په هغې تفسیر کې د لغت دا معنا درته نه را پیدا کیږي. دا ټول مشکل د څه شي نه جوړ دی؟ د دې نه چې تا ته د یو مفسر منهج نه دی معلوم. که تا ته د مفسر منهج معلوم شي او دې معلومه دې کړه دا خبره چې د دغه مفسر کار دا دی چې دی د قرآن کریم تفسیر کوي، خو کوم تفسیر؟ چې کوم تفسیر معصور دی او را نقل دی د سلفونه. نو طبعا چې تا ته د دې مسلې ضرورت وي ډایرکټ ځي همغه کتاب راخلی، لکه مثلا ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر لیکلی، تفسیر طبري ورته وایي. نو که ستا تفسیر معصور ته ضرورت وه نو ته د بحر محیط پسې نه ګرځې، ډایرکټ ځي همغه راخلی چې هلکه دا تفسیر په دې کتاب کې پیدا کیږي. او که چېرته ستا اشکال د لغت په باب باندې وه، نه پوهېدلي چې د دې لغت معنا څه شی ده او تا ته د یو مفسر نهج معلوم و چې د دې مفسر نهج دغه دی، نو ته د تفسیر ابن جریر پسې نه ګرځې. بیا ته چې مکتبې ته راننوځې ډایرکټ په منډه کې بحر محیط به راواخلې، هلکه دې کې د لغت نه بحث کیږي، صبر وکړه د لغت مسله په دې کې ده. او که چېرته دا ضرورت درته پیښ و مثلا چې په تفسیر کې تا دا معلومول غوښتل یو مسله فقهیه کې د اشکال و او تو اوس دې پسې ګرځېږي چې دا مسله فقهیه زه په کوم ځای کې را پیدا کړم، نو چې ته مکتبې ته راننوتلې نو ځان نه ستړی کوې، ډایرکټ هلته لاړ چې مخامخ تفسیر قرطبي پروت دی، تفسیر قرطبي مسایل فقهیه بیان کړي، آسانۍ سره ته کوی چې دا مسله خپله پکې را معلومه کړي. دارنګې تفسیر مظهري دی، مسایل فقهیه بیان کړي، دغې نهج دا دی چې د دې شیانو نه بحث کوي. نو د دې فن اهمیت دومره لوی دی که چېرته یو عالم د یو مفسر د منهج نه خبر نه وي او دی راننوته مکتبې ته او دته په یو مسله کې اشکال وو، نو دی به ټوله ورځ ګرځي په مکتبه کې، کله یو تفسیر راواخله، کله بل راواخله، کله بل راواخله، په ګنټو کې دی نشي کولی چې هغه خپل مراد دی او تفسیر نه راواخلي. او که چېرته نهج معلوم ورته نو که هر شي ته دی ضرورت، هلکه د فلسفي او د منطق مسله کې درته اشکال و، تفسیر رازي پروت دی منډه دې کړې هغه دې راواخست، فقهي مسله کې درته اشکال و، مظهري پروت دی هغه راواخله، تفسیر معصور کې درته اشکال ابن جریر پروت دی هغه راواخله. همداسې نور تفسیرونه هم چې دغې تاسو ته وروستو انشاءالله زه هغه اړخونه واضح کوم. دا چې مولوي صاحبانو دا فن دومره اهم دی، په دې کې علماو کتابونه کوم کوم لیکلي دي چې موږ او تاسو د هغې کتابونو نه استفاده وکړو. درته مې ویل چې په اول مبحث کې یوه خبره دا ده، نو دا تاسو د ځان سره زده کوئ. په اوایلو کې په ابتدا کې چې د علماو تفسیرونه لیکلي یا په عصر د تدوین کې په دې مسلې باندې علماء کرامو مستقل کتابونه نه دي لیکلي. یعنی په متقدمینو کې داسې کتاب نه پیدا کیږي چې عالم دی لیکلی او هغه د مستقل په دې عنوان وي چې د دې مفسر منهج څه شی دی. وروستو علماء کرامو په دې کې کتابونه لیکلي دي. دی علماو د معلوماتو مطابق
اول تدوین اول تصنیف چې په دغه فن کې کړی دیو عالم کړی په نوم د محمد حسین الذهبي په 1498 هجری کال کې لوی کتاب لیکلی په 2 جلدونو کې دغه کتاب نوم دی التفسیر والمفسرون 2 جلد کې کتاب دی التفسیر والمفسرون په دې کتاب کې د ځینو مفسرینو احوال ذکر کړي داغي منهجونه ذکر کړي دا یو دویم چې په دې فن کې کتاب لیکلی یو بل عالم لیکلی دی محمد فاضل ابن محمد الطاهر ابن عاشور تاسو که شامله کې تفسیرونو سلسله تراشي پاږي کې او تفسیر تاسو ته مخې ترازی په نوم د تفسیر ابن عاشور باندې دی عالم کتاب لیکلی او نوم د دغه کتاب دی التفسیر ورجاله التفسیر ورجاله دریم د نجد یو عالم په دې باب یو کتاب لیکلی محمد محمود په نوم باندې د دې کتاب نوم دی القول المختصر المبین فی مناهج المفسرین دا ضرور نه د مولوی صاحبانو چې دی علماو کوم کتابونه لیکلي دي په دې فن کې زمونږ او ستاسو آرا دي د هغې د آراو سره په اتمې طریقې موافقین د هر چا خپل رای دي هر چا چې کتاب لیکلی د خپل رای طرف ته پکې یو څه ویلي خو لیکن خبره د عموم کې زه کومه چې علماو کتابونه لیکلي نو دا مسایل د هغې په کتابونو کې پیدا کیږي څلورم تعریف الدارسین بمناهج المفسرین صلاح عبدالفتاح الخالدی دا یو عالم دی د لیکلی دی اور باندې پنځم یو بل عالم کتاب لیکلی فضل حسن عباس په نوم باندې التفسیر والمفسرون اساسیاته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث دا عالم 1422 هجری کې وفات شوی دا کتاب لیکلی دا هغه کتابونه چې د مفسرینو د مناهجو متعلق لیکلی شوي دي خو په عموم کې یعنی عالم کتاب لیکلی د عام مفسرینو حالات راخستی دي پکې چې د فلانی منهج دا دی د فلانی منهج دا دی او د فلانی منهج دا دی کله ناکله داسې وشي مولوي صاحبانو چې ځینې تصنیفات علماو کړي دي خو لیکن د هغې تصنیفاتو حیثیت د عموم نه دی بلکې د یوې خاصې طبقې حالات هغې په دغې خپلو کتابونو کې راجمع کړي لکه د هغې نه یوه نمونه یو عالم کتاب لیکلی د فهد ابن عبدالرحمن الرومي په نوم عالم دی نوم د هغې کتاب دی اتجاهات التفسیر فی القرن الرابع العشر په 14مه صدۍ کې د علماء کرامو منهجونه په تفسیر کې څه شی دي نو د ګوره په دغې خپل کتاب کې د دغې 14مې صدۍ د علماو نهجونه راخستي عموم خبره نه ده یا لکه یو بل عالم کتاب لیکلی محمد ابن عبدالله په نوم باندې د هغه د کتاب نوم دی تفسیر التابعین عرضا و دراستا مقارنه ګوره تابعینو تفسیر راخستی دریم یو عالم یو کتاب لیکلی د محمد ابن محمد ابراهیم العسال په نوم باندې هغه په دې باب یو کتاب لیکلی دی الشیعة الاثنا عشریه ومنهجهم فی تفسیر القرآن الکریم دا شیعگان دا خو موږ تاسو دې طرف ته قدم نه دی ایښی موږ ستاسو مکتبې هم په همدغې رابندې دي
تنها د خپل اهل سنت علماو کتابونه زموږ استاد په مکتبو کې پیدا کیږي. تاسو که د اهل تشیع کتابونه وګورئ او د هغې تصنیفات وګورئ نو هغې په تفسیر کې ځان ته تصنیفات لري، په احادیثو کې ځان ته لري، خپل علما لري. د هغې خلکو منهج څه شی دی په تفسیر کې؟ دا سره کم منهج چې د اهل سنت علماو د تفسیر په باب باندې هغه خلک خپل منهج لري. صحیح او غلط کې نه ګرځو چې منهج درست دی او که غلط دی، خو منهج دی څه شی نو په هغې باندې یو عالم کتاب لیکلی، دا ګوره تعلق د یوې خاصې طبقې سره دی. عام نهج د علماو دغه رنګې د مفسرینو پکې نه دی راغونډ. یو عالم بل دی د مصطفی ابراهیم په نوم باندې، هغه یو کتاب لیکلی التفسیر فی الاندلس، د اندلس علما یې راغونډ کړي. هغې کې چې چا تفسیرونه لیکلي د هغې نهجونه یې پکې راجمع کړي دي. دا خدمت هغې علماو خپلو خلکو ته کړی. تاسو ته خو ما ویلي موږ او تاسو خو د بدبختۍ ښکار یو. دا چې څوک دی تفسیر ولیکي او په هغې کې د احوال د زمونږ او ستاسو د وطن یا زمونږ او ستاسو د علماو وینو، اول خو موږ او تاسې تفسیر نه پیدا کوو. که پیدا شي زمونږ او ستاسو د علماو نه تفسیرونه، نو بیا دا چیرې څوک دی دا مفکوره ولري چې د دې وطن د علماو یا د مصنفینو احوال دا غونډ کړي او په هغې باندې د کتاب ولیکي، نو دا بعیده خبره ده. خو نورو خلکو د نورو وطنونو علماو دا کارونه کړي. د عالم کتاب لیکلی دی التفسیر فی الاندلس. بل چې په دې باب باندې یو کتاب لیکلی شوی دی منهج المدرسة العقلیه الحدیث فی التفسیر. د هغه مخکې عالم نوم تاسو ته ما واخسته، فهد ابن عبدالرحمن الرومي، دا هغه لیکلی دی. همدارنګه یو بل عالم یو کتاب لیکلی دی، نوم یې دی التفسیر الاشاری اهمیته و ضوابطه. بعضې تفسیراتو کې اشارات وي، لکه هغې تاسو ته زه وروستو نمونه وایم. تاسو که د علامه آلوسي تفسیر وګورئ، کله یوه مسله وکړي، تفسیر او وضاحت وکړي، د هغې نه وروستو د یو عنوان قایم کړی وي، هلته ورسره لیکي ومن باب الاشارات. په دې آیت کې اشاره د څه شي طرف ته ده؟ کومه خبرې طرف ته اشاره ده؟ نو دې ته تفسیري اشاري وایي. د دې تفسیر اهمیت څه شی دی او د دې ضوابط څه شی دي، نو دا علماء کرامو بیان کړي دي. نو دا دو قسمت تصنیفات شو. اول په منهج د مفسرینو لیکلی شوي وي عموما. دویم په منهج د مفسرینو لیکلی شوي د یوې خاصې طیفې، د یوې خاصې علاقې یا د یوې خاصې زمانې. د خاصې علاقې مفسرین دي، د خاصې صدۍ مفسرین دي، 12مه 14مه 14مه 4 وایي، او یا دغه رنګې د خاصې علاقې مفسرین دي، د هغې په حالاتو باندې چې د کتاب لیکلی شوی. دریم چې علماو کتابونه لیکلي دي په دې کې، هغه مولوي صاحبانو مؤلفات دي په نهج د یو مفسر معین باندې. یو معین مفسر دی، د دغه معین مفسر نهج په تفسیر کې څه شی دی؟ لکه مثلا مولوي صاحبانو زمونږ او ستاسو مخې ته تفسیرونه راځي، کله ناکله یو مفسر کتاب لیکلی، تفسیر لیکلی، په دې تفسیر کې د خپل نهج په مقدمه د دې تفسیر کې بیان کړی. تاسو که ګورئ چې د دې مفسر منهج څه شی دی په دې خپل تفسیر کې، نو که ته یې تفسیر مقدمه راواړئ، هلته خپله د دې خبرې وضاحت درته کړی چې ګوره زما منهج په دغې تفسیر کې دا دی، په دې طریقې باندې زه په دې تفسیر کې مخکې تللی یم. دا یو. د هغې دپاره ځینې وخت کې داسې شي چې یو بل عالم یو کتاب لیکلی، یو تفسیر مطالعه کړی، او دا د ماشتري رسالې چې کله د علما لیکي یا دکتورا کې، هغې ته یو کتاب ورکړي، په دې کتاب باندې د تحقیق وکړه چې د دې عالم منهج څه شی دی په دې خپل کتاب کې. مثلا صحیح بخاري ورکړي، د منهج څه شی دی؟
صحیح مسلم ورکی د منهج په دې کتاب کې څه شی دی یو تفسیر ورته ورکی چې د دغه کتاب کې د دې عالم منهج څه شی دی نو دې باندې ځینې علما کرامو کتابونه لیکلي دي او زموږ استاسو مخې ته موجود دی او شته یو عالم دی په نوم د علامه قصبي باندې هغه یو کتاب لیکلی دی القرطبي ومنهجه فی التفسیر تنها د علامه قرطبي منهج چې د منهج په دې تفسیر کې څه شی دی دی راغونډ کړي دویم یو بل عالم دی د علي محمد الزبیری په نوم باندې هغه یو کتاب لیکلی دی نوم د هغې کتاب دی ابن جزی و منهجه فی التفسیر دا که تاسو شامله خلاصه کړئ وروستو تاسو شامله کې زه دا وضاحت کوم کله چې شامله تاسو خلاصه کوئ په شامله کې مولوي صاحبانو چې فولډر د تفسیر ته راشئ د قرآن کریم تفسیر هلته به یو تفسیر زموږ او ستاسو مخې ته راشي په نوم د تفسیر ابن جزی باندې دا ابن جزی چې دا تفسیر لیکلی دی د منهج په دې تفسیر کې څه شی دی یو عالم په دې باندې کتاب لیکلی یو بل عالم دی د سلیمان ابن ابراهیم په نوم باندې اللاحم هغه یو کتاب لیکلی دی منهج ابن کثیر فی التفسیر ابن کثیر چې کوم تفسیر لري د منهج څه شی دی همدارنګې چې دی یو بل عالم یو کتاب لیکلی مکی ابن ابي طالب و تفسیر القرآن الکریم د مکی ابن ابي طالب دغه نهج په تفسیر کې څه شی دی احمد حسن په نوم یو عالم یو کتاب لیکلی همدارنګې یو بل عالم دی د عبدالعزیز په نوم باندې هغه یو کتاب لیکلی دی البیضاوي مفسرا علامه بیضاوي مفسر د قرآن کریم دی د بیضاوي منهج څه شی دی په تفسیر کې هغه دا راجمع کړی یو بل عالم دی د محسن عبدالحمید په نوم باندې هغه کتاب لیکلی الرازي مفسرا امام رازی مفسر دی د امام رازی منهج په تفسیر کې څه شی دی دغه رنګ یو بل عالم دی محمد ابن حسن الغماری په نوم باندې شوکانی تفسیر لیکلی دی د فتح القدیر په نوم هغه کتاب لیکلی دی او نوم د دغه کتاب دی الامام شوکانی مفسرا هلکه شوکانی تفسیر لیکلی دی شوکانی منهج څه شی دی په تفسیر کې دا سیدی تډید ورته ډیر نور علما هم په دې باندې کتابونه لیکلي چې د هغې نه د مفسرینو او دغه رنګې د علما کرامو منهجونه را معلومیږي بله اهمه خبره دا مولوي صاحبانو چې کله مو وپېژنده چې هغه اشهر مؤلفات یا اشهر مصنفات په دې باب کې کوم دي نو 3 قسمه مصنفات موږ او تاسو زده کړو عموم کې په منهج لیکلی شوي د خاص طبقې په منهج لیکلی شوي د یو معین مفسر په منهج یو کتاب لیکلی شوی وي خو که تاسو اوس وایي چې دا خو هغه څه دي چې دا خواري ما ته بل چا کړی زه د یو مفسر منهج دغه د کتاب را معلوموم اوس که یو سړی دا ځان سره غواړي چې زه خپله غواړم چې دا خواري وکم او د یو مفسر منهج باید معلوم کم د مفسر منهج دغه د تفسیر نه زه په څه طریقه باندې معلومولی شم مثلا تا ته چا دا مسؤلیت ته روسپاره چې ته دغه تفسیر باندې کتاب ولیکه او د دې مفسر منهج ته نه را معلوم که او را څرګندې که ته یې څنګه معلوموي طریقه څه شی ده نو اوله طریقه دا د مولوي صاحبانو کله چې د مفسر منهج معلوموئ د مفسر د تفسیر مقدمه او خطبه وګوره دې مفسر چې کومه مقدمه لیکلې په خپل کتاب کې دا مقدمه مطالعه د ده چې کومه خطبه ده دا خطبه مطالعه دا یو وجه دا دا چې اکثره مفسرین کرامو په خپلو تفسیرونو کې دا خطبه کې دا خپل منهج ذکر کړی مقدمه کې خپل منهج ذکر کړی وي مثال د هغې نه لکه د مفسرینو د علماو د جملې نه ابن عطیه دی ابن عطیه په خپل تفسیر کې په مقدمه کې خپل منهج ذکر کړی چې زما منهج څه شی دی علامه قرطبي د خپل منهج ذکر کړی ابن جزی د خپل منهج ذکر کړی ابن حیان د خپل منهج ذکر کړی ابن عاشور خپل منهج ذکر کړی شوکانی خپل منهج ذکر کړی شنقیطی خپل مذهب هغه منهج ذکر کړی د خپل تفسیر په مقدمه او په خطبه کې چې ګورز ما منهج ما په تفسیر کې دغه شی دی دویم که د یو مفسر منهج معلومول غواړي چې د منهج په دې تفسیر کې څه شی دی نو علما کرام لیکي قراءة التفسیر
قراءة فاحصة دیو عالم تفسیر راواخلا او دا تفسیر په کامل طریقې وګوره، فحص پکې وکا، لټون پکې وکا، تفتیش او تلاش پکې وکا، تام استقرا پکې وکا، تام استقرا، تا ته منهج معلومیږي. او کچرته مولوي صاحب ټول دی نشو کتلی، د تفسیر بعضې حصې راواخله او د تفسیر بعضې ځایونه راواخله، ما هغه ځایونه وګوره نو چې کله ځینې مواضع تا وکتل، لکه مثلا یو ځای دی او ته پوهېږي چې دلته اشکال لغوي دی، یو ځای دی ته پوهېږي چې دلته مسئله فقهیه ده، یو ځای دی ته پوهېږي چې په دې کې مسله د عقیدې ذکر ده، یو ځای دی ته په دې پوهېږي چې دې کې مسله د اسماء او صفاتو ذکر ده، یو ځای دی ته په دې پوهېږي چې مسله د سیاست ذکر ده. اوس تا د آیت راواړو نو د دغه آیت تفسیر چې تا د دغه عالم وکوته که ځای د لغت و د لغت وضاحت دې پکې پیدا که خو خپله تېنه معلومې چې هلکه د دې عالم نهج څه شی دی، ګوره تفسیر د لغت هم دی، د تفسیر د لغت سره دې پیدا که مسله فقهیه هم پوه شي چې هلکه نهج بیان د مسلې فقهیې هم دی، د هغې سره د بیان ذکر پیدا که مسله د سیاست هم پوه شي چې هلکه سیاست هم بیانوي، یا د یو مسله پکې بیان کړله. نو دغه مواضع متعدده دی او تفسیر چې ته وګورې او دا ته مطالعه کې نو ځان سره خپله دا قضاوت کې چې د دې مفسر منهج دغه دی او د مفسر منهج ته د دې ټکي نه رامعلوموی شي. دا دوه شو. درېیمه طریقه د مفسر د منهج د رامعلومولو هغه مولوي صاحبانو قراءة الدراسة التي يكتبها محقق الكتاب. نن سبا په کتابونو تحقیقونه شوي، هر کتاب چې تاسو وګورئ په هغې کتاب تحقیق شوی، خو خلکو کړی یا خرابو کړی خو تحقیق شته. نو چې تحقیق په کتابونو باندې پیدا کیږي نو که چېرته تا ته د دې فرصت نه و چې ته خپل یو کتاب و تفسیر مطالعه کې او د هغې نه د یو مفسر نهج را معلوم کې نو هغه د تحقیق والا کتاب وګوره چې کم په دغې کتاب تحقیق لیکلی شوی دی، تا ته د مفسر منهج خپله ترېنه را معلومیږي. څلورم د مفسر د منهج د معلومولو دپاره لوستل د هغه مؤلفو کتابونو دي چې کوم په دې باب لیکلی شوي، لکه اوس چې تاسو ته ما د هغې نومونه واخیستل، دا کوم کتابونه علماو لیکلي دي په دې باب تا وکتل، مطالعه دې کړل، د یو مفسر منهج درته خپله را معلومیږي. پنځم ځینې خلک دي چې هغې تخصص په تفسیر کړی وي او دا شرف ورته رب العالمین نصیب کړی، هغه په دې پوهېږي چې د مفسرینو منهج څه شی دی، نو که چېرته د یو شي ته دې لاسرسی نه و نو د هغې نه پوښتنه وکړه د دې مفسر منهج څه شی دی، درته واضحه کوي، د دې مفسر منهج څه شی دی درته واضحه کوي. دا 5 بهترینې طریقې وي چې په دې سره موږ او تاسو د یو مفسر منهج معلومولی شو. په دې ځای باندې تاسو ورسېدي مولوي صاحبانو، دا هغه اهمې خبرې وي چې موږ تاسو ته په دې فن کې هغه لار راخلاصوي. دویم مبحث ته راشه. نشأة علم التفسير وتاريخه ومراحله. ابتدا کې مې درته ویل چې په دې کې 5 مباحث دي. مولوي صاحبانو دا ځان سره زده کوي. د علم التفسیر نشأت د شروع دا د قرآن کریم د نزول نه بعد شوی ده. قرآن کریم چې نازل شه دا رب العالمین د عربانو په لغت را نازل کړی او بیا پیغمبر هم ورته عربي را لیږلی. لکه قرآن کریم کی سورہ یوسف کے رب العالمین فرمائی انا انزلناه قرآنا عربیا، یا لکه سورہ شعراء کے راضی بلسان عربی مبین. نو کله چې به آیتونه د قرآن کریم راغلل نو کوم خلق چې په وخت د نزول د قرآن کریم کې موجود و
چې صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم و. نو د قرآن کریم د دې آیتونو په هغه معظمه حصه باندې دوی پوهېدل، وجه د پوهېدو د دوی څه شی وه؟ بسلیقتهم العربیه. قرآن کریم په عربي ژبه نازل و، دوی عربان و، د الفاظو په معنا باندې پوهېدل. یو د هغې حالت نه چې په کم حالت کې به آیت را نازل شو، د هغې حالت نه دوی معلوموله چې د دغې آیت تفسیر دغه شی دی. دریم یو واقعه به پیښه وه، د واقعې د حل دپاره به آیتونه راغلل او دا خلک د محبوب په مجلس کې موجود وه او سبب نزول ته به یې وکتلې، دغې نه دوی دا تفسیر معلومو، دا پیښه شوې وه، د آیت راغی. او چې کله به په دوی باندې اشکال راغی او نه به پوهېدل سره د دې چې عربانو، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یې پوښتنه وکړه، دا اشکال به ورطرفه که، یا به بغیر د سوال د دوی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مشکل ځای دوی ته واضحه که او د دوی اشکال به یې رفع که. نو دا اوله مرتبه وه. وروستو نور تفصیل هم درته کوم. بیا په دغې باب د تفسیر کې مولوي صاحبانو لږ توسعه راتله، فراخي راتله، او دا توسعه په دغې باب د تفسیر کې په زمانه د صحابه کرامو کې دا را پیدا شوه. وجه د هغې څه شی ده؟ ځکه ځینې معانی د قرآن کریم په تابعینو مخفي وه، څنګه فهم او ادراک چې صحابه کرامو کو، نو تابعینو په هغې طریقه نه شوی کوی. نو ځینې شیان د دوی نه پټ وه، نو چې پټ و نو ضرورت د دې پېښ شه چې صحابه کرامو دوی ته لږ وضاحت وکړه، او دا وضاحت زیاتو په نسبت د هغې وضاحت چې کوم وضاحت په دور د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې و. وجه څه شی و؟ چې هغې وخت کې دوی ته خفا نه وه، چې کله خفا راغله په زمانه د تابعینو کې توضیح ډېره شوه. بیا د صحابه کرامو نه بعد، د تابعینو نه بعد، چونکې په تبع تابعینو باندې د تابعینو په نسبت خفا ډېره وه، تابعین دې ته مجبور شول چې دوی په تفسیر کې لږ زیادت وکړي، او داسې یو څه د تابعینو نه موږ او تاسو ته رانقل شو چې هغه شیان د صحابه کرامو نه په هغې انداز نه و رانقل. وجه څه شی وه؟ ځکه په تابعینو باندې خفا ډېره وه. وختونه تلل تلل تلل، داسې بس قصې سره رابېلې شولې او راجدا شو، تفسیرونو کې اختلاف راغی. وجه درته زه وایم د همدې وجې نه د دې زمانې او د دغې امت د علما کرامو نه یو سیاسي عالم او بهترین عالم، تفردات په خپل ځای باندې، علامه ابن خلدون، چې دا په 808 هجري کې وفات شوی دی، هغه لیکلي دي په دې خپل کتاب کې، وایي واما التفسیر فاعلم ان القرآن نزل بلغت العرب. قرآن کریم د عربانو په لغت نازل، داغي د بلاغت په اسلوب او په طرز نازل دی. وای ټول په قرآن کریم پوهېدل، معنا باندې پوهېدل، داغي د مفرداتو په معنا په تراکیبو باندې، او دې طرف ته چې دی قرآن کریم به وایي جملې جملې مراته، ایتونه ایتونه مراتلل، بیان د توحید پکې و، د فرایض دینیو پکې وه، نو دا خلک د عقایدو پکې وه، نو دوی په هغې باندې پوهېدل، احکام پکې و. دغه رنګې ځینې احکام مخکې دي، ځینې احکام وروستو دي، ځینې ناسخ دي، ځینې منسوخ دي. وایي صحابه کرام په دې پوهېدل. وکان النبي صلی الله علیه وسلم هو المبین لذلک. نبی علیہ السلام دا خبرې صحابه کرامو ته بیانولې، دا مخکنی دی، دا وروستنی، دا ناسخ، دا منسوخ، د دې تعلق د عمل د جوارحو سره دی، د دې عمل د عقیدې سره دی، دا ټول وضاحت رسول الله صلی الله علیه وسلم کو صحابه کرامو ته. او وجه څه شی ده؟ دا د مبارک مسئولیت و. ځکه الله تعالی سوره نحل کې فرمایي 440 نمبر آیت دی، تا ته مې کتاب نازل کړی ګوره، لتبین للناس ما نزل الیهم، ما نزل الیهم، د دې دپاره چې ته واضح کې شرح کې د خلکو ته هغه څه چې کوم کتاب نازل کړی شوی دی دوی ته. نو دا مسئولیت د نبی علیہ السلام د مجمل وضاحت ورته کړی دی، د ناسخ او د منسوخ وضاحت یې کړی. صحابه کرامو ته به دا خبرې کولې لکه څنګه چې دا را معلومیږي د حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. یا ځینې خبرې داسې وي صحابه کرامو ته به را معلومېدلې د سبب النزول نه،
یا ځینې داسې وي چې صحابه کرامو ته به را معلومېدلي د مقتضا د حال ته به یې وکتلي تفسیر دوی ته را معلوم لکه تاسو ته دا خبره څرګنده ده ګوره چې کله د آیت راغی صورت راغی اذا جاء نصر الله والفتح نو ځینو صحابه کرامو وفرمیل چې دا صورت راغی نو وی ویل چې انها نعی النبي صلی الله علیه وسلم په دې آیت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات خبر دی نو ته فکر وکړه چېرته د وفات خبر اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون د فتح ذکر دی پکې امر دی نبی علیہ السلام ته بالحمد امر دی نبی علیہ السلام ته بالتسبیح نو چې امر نبی علیہ السلام ته بالحمد دی وفات خبر د کوم ځای نه دی پکې او سره د دې چې صحابه کرام ویل چې په دې کې د نبی علیہ السلام د وفات خبر دی معلومېده د څه شي نه نو د مقتضا د حال نه دا خبره را معلوموله چې ګوره یو پیغمبر چې دنیا ته رب العالمین ډالیږي هغه د دې دپاره چې دا شریعت او هغه دین چې د رب العالمین د لوري ځمکې ته راځي چې دا شریعت تکمیل کړي او دا پوره کړي او چې کله شریعت پوره شو احکام د رب العالمین د لوري چې کم راځي دا پوره شي نو مقصود حاصل شو او چې مقصود حاصل شو دغې نه بعد پیغمبر وفات کیږي د دنیا نه ځي دا فهم رب العالمین د صحابه کرامو ته ورکړی و او دوی په دې خبرو باندې پوهېدل چې کله مو دا خبره ذهن کې کېناستله اولنۍ خبرې ته راشئ تفسیر چې په دور د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې و دا تفسیر نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته کړی کله دا تفسیر نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته کړی دی بالقول یعنی محبوب نه تفسیر را نقل دی او تفسیر قولی تفسیر دی دا یو شق دی دغې دپاره مثال موږ تاسې پیش کوو مسند احمد 2 جلد کې یو روایت دی په 130 صفحه باندې عدی ابن حاتم رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام فرمایلی د دغې آیت مبارک په تفسیر کې غیر المغضوب علیہم ولا الضالین محبوب فرمائی چې ان المغضوب علیہم الیہود وان الضالین النصارى ګوره دا تفسیر خپله نبی علیہ السلام کړی او تفسیر قولی دی دا یو نمونه ده کله تفسیر د نبی علیہ السلام نه را نقل وي او هغه تفسیر وي تفسیر فعلی د تفسیر فعلی دپاره نمونه مولوي صاحبانو څه شی ده ګوره چې کله د آیت راغی رب العالمین فرمای واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی آیت دی مقام ابراهیم مصلی ونیسئ په صحیح مسلم 2 جلد 886 صفحه باندې یو روایت دی حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام ابراهیم ته راغی چې کوم ځای کې مقام ابراهیم دی او هلته مبارک دغه آیت ولوسته واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی نو فجعله بینه و بین البیت وصلی رکعتین اوس دې ځای کې چې دا نبی علیہ السلام 2 رکعته لمونځ وکړه نو دا ګوره تفسیر دی د دغې آیت دپاره چې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی خو کوم تفسیر دی تفسیر قولی دی که تفسیر فعلی او دا تفسیر نبی علیہ السلام امت ته کړی دا دغې دپاره یو نمونه ده کله نا کله مولوي صاحبانو تفسیر بالبیان وي یا تفسیر بالاقرار نبی علیہ السلام قول هم نه دی کړی بیان هم نه دی کړی خو تفسیر بالاقرار دی او تفسیر بالبیان دی لکه حدیث د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ کې راځي دی وی یو د یهودو یو عالم راغی وی فرمایل انه اذا کان یوم القیامه وی چې کله ورځ د قیامت نو جعل الله السماوات على اصبع والارضين على اصبع والماء والثرى على اصبع والخلائق على اصبع نو دا یهودی عالم دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې وکړله او بیا وروستو دا پکې ویل چې بیا به رب العالمین وفرمایي چې انا الملک زه بادشاه یم وی دی یهودی عالم چې دغه خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې کوله نور عبدالله ابن مسعود صاحب وی فلقد رأيت النبي صلی الله علیه وسلم يضحك ما قتل چې نبی علیہ السلام ضحک کو حتی بدت نواجزه تر دې چې د مبارک نواجز غاخونه را څرګند شوله تعجبا وتصدیقا لقوله مقصود د محبوب تعجب او تصدیق د دغه کس د وینا وا او بیا او فرمایل ثم قال النبي صلی الله علیه وسلم وما قدر الله حق قدره نو ګوره دغه حدیث علماء کرامو ذکر کړی د یهودی عالم دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې وکړه نو چې وی کړله
نبی علیہ السلام پاغه باندې اقرار وکا غلی شور باندې دغه د وینا تایید وکا نو دا هم تفسیر دی. خودی تفسیر ته کوم تفسیر وای؟ تفسیر بالبیان. یا دی تفسیر ته کوم تفسیر وای؟ تفسیر بالاقرار. پدې ځی باندې ان شاء الله تاسو ورسېدلی. خدا کوم تفسیر چې د نبی علیہ السلام نه را نقل دی صحابه کرامو ته، نو ګوري د نبی علیہ السلام په تفسیر کې موږ تاسو دا شی نشو پیدا کولی چې مثلا قرآن کریم کې یو کلمه راغلی او د هغې د نبی علیہ السلام وضاحت کړی صحابو ته، لکه مثلا الماء راغله، اوبه چاته وی، جبل چاته وی، حجر چاته وی، دا وضاحتونه نبی علیہ السلام امت ته نه دي کړي. شجر چاته وی، دا وضاحتونه نبی علیہ السلام امت ته نه دي کړي. او د نه کولو وجه څه شی ده؟ د همدې وجې نه مجاز القرآن کې علامه ابو عبید لیکي وی فلم يحتج السلف ولا الذين ادركوا وحيه الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسالوا عن معانيه. سلف یا هغه خلق چې زمانه د وحی دوی راګیر کړی وه، دوی د نبی علیہ السلام نه دا پوښتنې نه وې کړي چې د دې معنا څه شی ده او د دې معنا څه شی ده. وجه د هغې دا وه چې لانهم کانوا عرب الالسن، دا خلکو عربانو په ژبه پوهېدل، د الفاظو معنا ورته زده وه، دې ته د دوی ضرورت نه پیښېده چې د الفاظو د معنا پوښتنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وکړي. صحابه کرامو ته دا خبره معلومه وه، هغې په دې خبره باندې پوهېدل، نو د دې وجې نه خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وضاحت چې دی امت ته نه دی کړی چې هغه کوم شیانو ته د هغې ضرورت وو، نو د هغې وضاحت نبی علیہ السلام امت ته کړی دی. د همدې وجې نه علما کرام لیکي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې طرق د تفسیر را نقل دي په غټه کچه باندې هغه دوه دي. بیان د معنا د آیت ابتداء من غیر سوال، کله یو آیت ویلې مبارک د هغې بیان کړی، چاته نه سوال نه کړی. لکه ګوره راځي نبی علیہ السلام فرمای ینادی منادن، یو آواز کوونکی به آواز وکړي چې ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا. دا ولوستل آخره کې نبی علیہ السلام فرمایل ونودوا ان تلکم الجنة اورثتموها بما کنتم تعملون. سوال نه دی شوی. ګوره د دې آیت تفسیر یې وکړه صحابه کرامو ته. یا لکه حدیث د عقبه ابن عامر رضی الله عنه کې راځي، وی ما د نبی علیہ السلام نه واورېدل چې دی مبارک په منبر ولاړو، دا آیت یې ولوسته واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. نو چې کله دا ولوسته د هغې نه بعد محبوب خپله وفرمیل الا ان القوة الرمی، خبردار قوت چې دی دا رمې ده. قرآن کریم کې قوت راغی، محبوب خپله وضاحت وکړه چې مراد دې ذکر ته نه رمې ده، بیا وفرمیل قوت رمې ده، بیا وفرمیل قوت رمې ده. دا حدیث علماو راخستی، نبی علیہ السلام وضاحت د معانیو کړی دی بغیر د سوال نه. او کله داسې پیښه شوې ده چې صحابه کرامو سوالونه کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د هغې اشکال رفع کړی ده. لکه حدیث د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کې راځي، امام بخاری رحمت الله علیه راخستی دی چې کله دا آیت راغی الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. چې دا آیت مبارک کله را نازل شو نو په صحابه کرامو د دې آیت نزول سخت تمام شه. نبی علیہ السلام ته وفرمیل د الله نبی په مونږ کې کوم یو کس داسې شته چې مونږ د په خپل ځان ظلم نه کړی، مونږ خو هر چا په خپل ځان باندې ظلم کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل لیس ذالک، دا ستاسو په ذهن کې چې کم ظلم پروت دی، ګوره د دې ظلم نه دا ظلم نه دی مراد، انما هو شرک، مراد دې ذکر د ظلم نه شرک دی. الم تسمعوا، دا آیت تاسو نه دی اورېدلی ما قال لقمان لابنه وهو يعظه یا بني لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. نو ګوره دې ذکر دا وضاحت خپل نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته کړی، خو چې دا وضاحت یې کړی دی نو وروستو د غوښتنې د چا نه؟ د صحابه کرامو نه. صحابو سوال کړی، نبی علیہ السلام ورته د ظلم وضاحت وکړه چې مراد دې ذکر د ظلم نه څه شی دی؟ شرک. نو دا دوه طریقې بهترینې طریقې د تفسیر د نبی علیہ السلام نه رانقل دي، بیان د معانیو د قرآن کریم، کله کله بلا سواله او کله نبی علیہ السلام دا بیان کړی وي وروستو د سوال د صحابه کرامو نه. دویم تفسیر دی په زمانه د صحابه کرامو کې. دا ځان سره یاد کې مولوي صاحبانو چې اعلم الامت بکتاب الله تعالی، د الله تعالی په کتاب باندې په دې امت کې ډیر پوهه خلک او ډیر غوره عمل کوونکي د الله تعالی په کتاب باندې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دي.
دامدی وجنا علامه ابن قیم لیکلی دي په طریق الهجرتین صفحه 678 کې وهم اعلم الامه بكتاب الله تعالی. صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د الله تعالی په کتاب باندې په دې امت کې عالم ترین خلق دي او د الله تعالی د کتاب په مراد باندې بهترین پوهیدونکي خلق هم دوی دي. علامه زرکشی لیکلی په البرهان کې تاسو ځان ته پیدا کړئ، 2 جلد کې پیدا کېږي او په 1 جلد کې هم شته البرهان فی علوم القرآن. هغه چې کله مراتب د تفسیر بیانوي نو هغه مبارک فرمای په اول مرتبه کې ينظر فی تفسیر صحابی، عالم ته پکار دا یا یو مفسر ته پکار دا چې د په اول قدم کې چې د تفسیر لټون کوي نو دا د صحابي مبارک تفسیر دی پیدا کی هغه پسې دی وګرځي وجه د هغې څه شی ده وی فإن فسره من حیث اللغه وی کاغی تفسیر کړی وی د لغت په اعتبار باندې نو په دې باندې د منګولي ولګولی شي وجه څه شی ده وی ځکه صحابه کرام د نبی علیه السلام دا اهل اللسان او د قرآن کریم په تفسیر باندې دوی ښه پوهېدل. د همدې وجې نه په مراتبو د تفسیر کې موږ او تاسې وایو چې اوله مرتبه تفسیر القرآن بالقرآن ده، دویمه مرتبه تفسیر القرآن ده باقوال نبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیه السلام په حدیث یا په هغې دریو طرقو چې کوم موږ او تاسې ویلې، او بیا درېیمه مرتبه کې موږ او تاسو چې دی هغه تفسیر د صحابه کرامو وړاندې کوو. دې صحابه کرامو ته دا دومره مهارت په تفسیر د قرآن کریم کې حاصل وه د هغې اساس و بنیاد څه شی دی او دوی اعلم ولې وه یوه وجه دا د علما کرام لیکي لانهم شاهدوا تنزیل القرآن، قرآن کریم چې نازلې ده د نزول زمانه دوی مشاهده کړې وه یو، دویم احوال د نزول ورته معلومو، دریم اسباب د نزول ورته معلومو، څلورم اهل اللسانو د دوی په ژبه قرآن کریم راغلی، پنځم د چا باره کې د آیتونه نازلو د مسلمانانو نه یا د اهل کتابو نه یا د مشرکینو نه دا خبر ورته معلومه وه، او پنځم یا شپږم فهم تام او علم صحیح او عمل صالح دوی ته حاصلو په کتاب د رب العالمین باندې. د دې وجې نه د دوی تفسیر به د نورو خلکو په تفسیرونو باندې مقدم وي. او همدا وجه ده چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي جامع بیان العلم دویم جلد 929 صفحه باندې د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قول را نقل کړی من کان منکم متاسیا فلیتأسی باصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. عبدالله ابن مسعود سیبوی اے خلکو تاسو کې که چېرته څوک د چا پسې اقتدا کوونکي وي نو تاسو اقتدا د نبی علیه السلام د صحابه کرامو پسې وکئ. ولې وجه څه شی ده فانهم كانوا ابر هذه الامه قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا واقومها هدیا واحسنها حالا. وی صحابه کرام چې دی د زړونو په اعتبار پاکان و، د علم په اعتبار عمیق خلک و، تکلفونه کم و، هدیه و طریقه اقوم و، حالتونه احسن و، اختارهم الله لصحبت نبیه صلی الله علیه وسلم. الله تعالی د خپل پیغمبر د صحبت د پاره غوره کړیو، د دین د اقامت د پاره غوره کړي وه نو د هغوی فضیلت باید وپېژنئ او د هغوی د آثارو اتباع وکئ. فانهم كانوا على الهدى المستقیم. ځکه صحابه کرام د نبی علیه السلام دا په مستقیم هدایت باندې وه نو که تاسو کې څوک د چا پسې اقتدا کوونکي وي نو اقتدا وکئ د صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې. او دویم امام شافعي رحمت الله علیه داغه قول معرفت انواع علوم الحدیث لابن صلاح. ابن صلاح د دې امت یو بهترین عالم تیر شوی، ډیر ښایسته کتابونه لیکلي، النکت په نوم هم کتاب لري، مقدمې په نوم هم کتاب لري، مقدمه د ابن صلاح په هغې باندې علماو شروح لیکلي په یو مجلد کې پیدا کېږي. دارنګې معرفت انواع علوم الحدیث دې باندې د ابن صلاح یو کتاب لیکلی او علما لیکي چې په دغې باب کې په دې فن د اصول الحدیث کې چې د اصل حیثیت لري هغه کتاب د ابن صلاح دی. دغه ابن صلاح د امام شافعي رحمت الله علیه قول لا نقلی مبارک فرمایي دا اصحاب د نبی علیه السلام دا زمونږ نه فوق دي فی کل علم و اجتهاد و ورع و عقل، په تقوا کې، په عقل کې، په اجتهاد کې او په علم کې
په استنباط کې دا زموږ نه فوق خلک دي. نو د دې وجې نه که څوک دا خبره معلومول غواړي چې موږ د قرآن کریم تفسیر معلوم کو، نو هغوی دي رجوع تفسیر د صحابه کرامو ته وکړي. د دې وجې نه د هغوی تفسیر ته چې دی هغه اهمیت حاصل دی. اوس دا خبره مولوي صاحبانو چې د صحابه کرامو تفسیر اهم دی، نو مصادر د تفسیر د صحابه کرامو څه شی دي؟ صحابه کرامو چې تفسیرونه کړي نو د څه شي نه کول؟ اول دوی په تفسیر کې رجع مصادر متعدده ته کوله. د هغې مصادرو د جملې نه اول مصدر القرآن الکریم، دویم السنه، دریم اللغة العربية، سلورم الاجتهاد والفهم. د دې سلورو مصادرو په اعتبار صحابه کرامو تفسیرونه کړي. تفسیر د قرآن بالقرآن کړی، تفسیر د قرآن بسنت کړی، تفسیر د قرآن کړی د عربي لغت مطابق ځکه خپل اهل اللسانو، او تفسیر د قرآن کریم کړی د اجتهاد او د فهم مطابق. چې هر کله په صحابه کرامو کې یعنی په تفسیر کې بهترین تفسیر وروستو د تفسیر د نبی علیه السلام نه تفسیر د صحابه کرامو وه. نو اوس دام ځان سره یاد کې مولوي صاحبانو، صحابه کرام په اعتبار د تفسیر د قرآن کریم دا رتبتن یو شان نه دي. یو منزلت د دوی دی چې صحابه کرام ټول عادلان دي، هغه ځان ته حیثیت دی، ولیکن د فهم په باب، د تفسیر په باب، د پوهې په باب دوی کې بیا تفاوت، د معرفت د تفسیر په باب په دوی کې تفاوت و. او دا تفاوت چې د دوی د تفسیر په باب راغلی و د څو وجو نه. اول تفاوتهم فی العلم والفهم والادراک. ټول د لوی منزلت خاوندان دي، ولیکن دا صحابه کرام بیا په اعتبار د فهم، په اعتبار د ادراک، په اعتبار د علم یو شان نو سره. د علم په اعتبار دوی کې تفاوت، د فهم او د ادراک په اعتبار دوی کې تفاوت. د دې وجې نه د چا علم او فهم ډیر دی او د چا کم و، نو چې د چا فهم او ادراک ډیر و د هغې تفسیر به راجح وي په هغه صحابي مبارک چې دغه فهم او ادراک د په نسبت کم دی. دویم تفاوتهم فی معرفت لغات العرب، سره د دې نه چې دوی عربانو، ولیکن د عربي ژبې د لغاتو په اعتبار دوی کې تفاوت. موږ او تاسې ګوره پښتانه یو، یو څوک به فارسیبان وي، نو د فارسي ژبه خپل لغات لري، د پښتو ژبه خپل لغات لري. نو دغه رنګ یو سړی به پښتون هم وي په ټول لغاتو د هغې ژبې خو نه پوهېږي، یو سړی به فارسیوان وي د هغې ژبې په لغاتو خو نه پوهېږي، د بلې ژبې خاوند به د هغې ژبې په لغاتو خو به نه پوهېږي، او یو سړی به په هغې لغت کې مهارت لري. په دې اعتبار صحابه کرام متفاوت و. دریم تفاوتهم فی ملازمت الرسول صلی الله علیه وسلم، د نبی علیه السلام په ملازمت کې دوی کې تفاوت و. ځینې صحابه کرام داسې و چې د هغې ملازمت د نبی علیه السلام سره ډېر دی، د ځینو صحابه کرامو ملازمت کم و، نو چې د چا کم و د هغې تفسیر به د هغه په نسبت باندې څه شی وي؟ کم. او د چا چې ملازمت ډېر و د هغې تفسیر به راجح وي. څلورم تفاوتهم فی معرفت اسباب النزول و احواله، دا چې د دې آیت د نزول سبب څه شی دی په دې کې صحابه کرام سره متفاوت وه، چاته ښه معلوم و، چاته د هغې په نسبت ډېر معلوم نه وه. د همدې وجې نه په همدغې یوه خبره باندې موږ او تاسو اکتفا کوو مولوي صاحبانو. ابن سعد په طبقات الکبرا کې جلد دویم صفحه 261 یو قول راخستی دی د مسروق. علامه مسروق وایي جالست اصحاب محمد فوجدتهم کالاخاذ. مسروق وایي ما د محبوب د صحابه کرامو سره ناسته کړې، دغه صحابه کرام وایي ما داسې موندلي دي لکه په شانته د یو غدیر او په شانته د یو حوض. یو غدیر د یو ځای کې اوبه راغونډي، دا صحابه کرام مې وایي دغسې موندلي دي. ګوره فالاخاذ یروي الرجل، ځینې ځای کې یو ګړی وي اوبه پکې راجمئ، خو هغه اوبه پکې دومره چې یو سړی خړوبئ. ځینې ځای کې اوبه راجمئ 2 خړوبئ، ځینې ځای کې راجمئ 10 خړوبئ، ځینې ځای کې راجمئ 100 خړوبئ، ځینې ځای کې راجمئ
چې دا ټول وي اهل الارض کو راغون شور باندې او د غیزي نه اوبه اوس کې نو دا ټول چې د څه شي کې خړوبئ نو چې هر کله ما صحابه د نبی رسول سلام د دغې حوضونو په شان یا د دې غدیرونو په شان موندلی دي نو چا سره به دومره علم او زده کړه وه چې یو تن به استفاده کوی شو به طور مثال وایي د چا نه دو د چا نه دریو د چا نه سلو د چا نه ټولو او بیا مبارک فرمایي فوجدت عبدالله ابن مسعود من ذلك الاخاص وایي د نبي علیه سلام په صحابه کرامو کې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ما د دغې خلکو د قبیلې نه موندلی دی چې د مثال هم په شانته د چا د یو لوی حوض و چې د مبارک نه ډېرو خلکو څه شی کړی د استفاده کړې ده او دغه استفاده تاسو ته ما وویل چې دا تفاوت د صحابه کرامو چې و د دغې څلورو وجوهاتو د وجې نه چې پاس مې درته ذکر کړل چې هر کله دوی کې تفاوت دی نو اوس ځان سره یاد کړئ دا مشهور صحابه کرام بالتفسیر مشهور صحابه کرام بالتفسیر چې ډېر شهرت یې لرو ده یو د هغې نه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما دی وجه د شهرت د مبارک څه شی وه دعا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دته چې نبی علیہ السلام ورته دعا کړې ویلي اللهم فقهه فی الدین وعلمه التاویل امام بخاری دا روایت راخسته او تاویل نه مراد تفسیر د قرآن کریم دی د همدې وجې نه عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما به فرمایل ابن عباس رضی الله عنه چې دی اعلم امت محمد صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام د امت اعلم ترین شخص دی او د همدې وجې نه شقیق وی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما عامل مقرر کا علی الحج وی د حج په موقع باندې یوه خطبه حاجانو ته وویله مبارک فرمای لو سمعها الترک والروم لاسلموا وی که دغه خطبه د ابن عباس رضی الله عنهما ترکانو رومیانو اورېدلې وی دومره د فصاحت او د بلاغت نه ډکه خطبه وه چې د خلکو به د دې خطبې د اورېدو د وجې نه ایمان راوړی وی د امت یو لوی عالم تیر شوی د طاووس په نوم باندې د طاووس ته ورځ چا وویلې وی لازمته هذا الغلام کم عمره محدث نه راتاوي او د کم عمره مفسر نه راتاوي او دې طرف ته وترکت الاکابر من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام په دې ملګرو کې اکابر صحابه کرام دې پریښي دي او د دې کم عمره نه راتاوي د دې وجه څه شی ده او د ده نه تلمذ او شاګردي کې عمر کم وه نو طاووس ورته په جواب کې وویلې وی من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام او بیا صحابه کرام مې لیدلي وه و هغې ته چې به کله په یو مسئله علمیه کې شبه راپېښه شوله نو دې او بیا صحابه کرامو به رجوع عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ته کوله نو دته رب العالمین په تفسیر کې مهارت ورکړی و دویم عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دریم علی ابن ابي طالب رضی الله عنه سلورم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ پینزم عائشہ رضی اللہ عنہ شپگم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اوم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اتم ابی ابن کعب انس ابن مالک جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہم اجمعین چہر کله دا صحابه کرام په تفسیر مشهور وا نو اوس دا ځان سره زده کړئ مولوي صاحبانو د صحابه کرامو تفسیرونه ممتاز پسې شي دي یعنی د دوی د تفسیر خصوصیت څه شی قرن په تفسیر کې مو لیکلی شو علوم القرآن کې مو لیکلی شو لغت کې هم مو لیکلی شو دا تفسیرونه په دې باب باندې شروع شول علماو پکې تفسیرونه ولیکل د هغې تفسیرونو د جملې نه چې اول لیکلی شوی دی علما کرام لیکي په بدایت د عصر د تدوین کې چې اول لیکلی شوي تفسیرونه دي او تاسو هغه ګورئ نو اول مولوي صاحبانو تفسیر دی د شعبه ابن حجاج تاسو ته بخاري کې راځي نور کتابونو کې راځي د شعبه رایه دا ده اول تفسیر چې لیکلی دی لیکلی دا 1.8 هجري کې وفات دی د سفیان ثوری تفسیر دی 1.8 هجري کې وفات دی د ویکی ابن جراح دی د یزید ابن هارون دی آدم ابن ابي ایاس دی ابی بکر ابن ابی شیبہ دے اسحاق ابن راہوے دے تفسیر د عبد ابن حمید دے تفسیر د روح ابن عبادہ دے د دې علماء کرامو تفسیرونه دا ابتدائی تفسیرونه دي چې دا لیکل شوي وو
د هغې نه بعد مولوي صاحبانو دې خلکو تفسیرونه راخیستي خو لیکن اکثرا تفسیرونه چې د دوی را نقلو اکثر یې هغه معظمه حصه د دوی د تفسیرونو هغه تفسیر بالماسور و چې د لغات وضاحت دی او دا کیسې د دوی په تفسیرونو کې کمې وي لږې لږې پکې خو کمې وي وروستو دا سلسله هم دغسې ډېرېدله چې د دې سره سره مولوي صاحبانو دا خبرې را ډېرې شوې د لغات وضاحت هم د هغې په کتابونو کې چې دی هغه را شروع شو دا هغې علماو د جملې نه چې دا وضاحت یې پکې وکړي او عالم دی تفسیر د یحیی بن سلام البصري چې دا په 200 هجري کې وفات دی تفسیر بالماسور هم او د لغات وضاحت هم د په کتاب کې موجود او بیا د هغې نه بعد یو بهترین عالم راغی هغه کتاب ولیکه جامع البیان عن تاویل آیه القرآن علامه ابو جعفر محمد ابن جریر الطبري ګوره تفسیر د سلفو پکې دی د صحابو د تابعینو نه بیا اسانیده اقوال د اهل لغت پې راواخیستل پکې شواهد شعري پکې راواخیستل احکام فقهیې پکې راواخیستل مع الترجیح بین الاقوال نو دا کار چې بیا کړی دی او جامعیت لري په تفسیرونو کې هغه تفسیر د دغه ابن جریر دی دا بیا وروسته د ولیکم تفسیر معصور هم پکې دی فقهي مسایل هم پکې دي او د لغات وضاحتونه هم پکې دي ځینې علما بیا راغلل د لغت په باب باندې تفسیرونه ولیکل د قرآن کریم معناګانې را څرګندې کړلې لکه ابو زکریا یحیی بن زیاد الفراء معانی القرآن په نوم مجاز القرآن په نوم معانی القرآن د اخفش غریب القرآن د ابي عبید غریب القرآن د ابن قتیبه معانی القرآن د ابن اسحاق د هغې نه وروستو بیا څه نور علما کرام راغلل هغې کتابونه ولیکل لکه ابو حیان کتاب ولیکل اندلسي د بحر محیط په نوم باندې په دې کې ګوره د لغت وضاحت یې وکړه دا سلسله همداسې بدلېدله او دا ادوار چې دی د دوی په دې تفسیرونو باندې تېرېدل پنځم مبحث اوسني دور کې چې علماو تفسیرونه لیکلي نو د دې تفسیرونه په څه شي مشتمل دي مولوي صاحبانو دوه غټې خبرې پکې را پیدا کېږي یو د هغې نه چې اکثره د سبا علماو کتابونه لیکلي تفسیر موضوعي دی او دویم چې علما کرام لیکي تفسیر عقلي معاصر دی دریم تفسیر علمي دی څلورم تفسیر حداثي دی نوي حالاتو باندې دغه حالاتو تطبیق نن سبا علما کرام را لګېږي په دغه شیانو باندې اکثره دوی تفسیرونه چې دی هغه لیکلي دي راځئ مولوي صاحبانو لاندې بل مبحث دی اقسام د تفسیر او اسلوبونه د تفسیر دا یو په دې باندې اتفاق کوو اول اقسام د تفسیر دا تفسیرونه چې د علما کرامو لیکلي دي د دې تفسیرونو د پاره اقسام او دا تقسیمات په دې تفسیرونو کې چې دي نو دا به اعتبارات متنوعه تقسیم په تفسیر کې من جهت استمداده دا دو قسمه ده اول تفسیر معصور او دویم تفسیر بالرأی معصور تفسیر او پر رأی باندې دام دی وجه نه علامه ابن خلدون لیکلی په خپله مقدمه کې تاریخ ابن خلدون اول جلد 309 صفحه کې وایي وصار التفسير على صنفين تفسیر نقلی یو نقلی تفسیر دی چې د هغې استناد آثارو ته شوی وي او منقول وي د سلفونه او دویم هغه تفسیر دی چې د هغې رجع کېږي الی اللسان من معرفة اللغة والاعراب والبلاغه فی تادیة المعنى بحسب المقاصد والاساليب یعنی تفسیر دوه قسمه تفسیر مولوي صاحبانو تفسیر معصور او تفسیر بالرأی همدغه خبره علامه زرکشي کړې ده په برهان کې دا کوم چې تفسیر مولوي صاحبانو تفسیر معصور دی دا په درې قسمه دی تفسیر معصور اول هغه تفسیر چې هغه را نقل وي عن النبي صلی الله علیه وسلم دویم عن الصحابه دریم عن رؤوس التابعین او دویم تفسیر هغه دی چې هغه را نقل نه وي د مفسرینو نه د هغوی نه نه وي را نقل ولیکن دوی د هغې علم د لغت مطابق وضاحت پکې کړی وي او فهم رب العالمین دوی ته ورکړی نو د هغه دویمه نوع د تفسیر ده
نو د دې نه د تفسیر بالمعصور تعریف هم تاسو زده کړه. تفسیر بالمعصور چاته ویل کېږي؟ وایي دا هغه دی ما روي عن النبي صلی الله علیه وسلم او عن الصحابه او عن التابعین فی تفسیر القرآن الکریم. نو دې ته څه شی وایي؟ تفسیر بالمعصور. او دا زموږ ستاسو مخې ته راځي. یوه خبره ده دا په مراتبو د تفسیر کې چې موږ او تاسې اوله مرتبه د تفسیر القرآن بالقرآن ذکر کوو، دا تفسیر القرآن بالقرآن دا په دې تفسیر معصور کې داخل دی او که د دې نه بیرون دی؟ نو دې ځکه علماء کرام لیکلي چې تفسیر القرآن بالقرآن دا په تفسیر معصور کې نه دی داخل. یو صورت کې داخل دی، الا اذا کان مرویا عن النبي صلی الله علیه وسلم وعن الصحابه وعن التابعین. که دغه تفسیر د دوی نه رانقل وه نو دا به تفسیر بالمعصور وي، او که چېرته د دوی نه رانقل نه وه نو دې تفسیر ته څه شی نه ویلی کېږي؟ بیا تفسیر بالمعصور نه ویلی کېږي. او دویم د هغې نه بعد کې مولوي صاحبانو تفسیر دی تفسیر بالرأیه، د هغې دپاره چې دی خپل اصول دي. داسې به ووایو چې د دغې درس د حصې نه چې دا کوم تاسو ته ما ذکر کړه، دا په څلورو کې موږ او تاسو یوه حصه وویله. یوه حصه دا چې د دې نه بعد د دې درس هغه کوم نور محتواګانې دي او کوم نور مقاصد دي، نو دا به پرېږدو موږ او تاسو انشاءالله بل مجلس ته. خو ګټه به د بل مجلسه پورې زموږ او ستاسو دا وي چې دا کوم شیان تاسو ته ما ذکر کړل، کوم کتابونه مې درته ذکر کړل چې دا کتابونه په دغې فن باندې لیکلي شوي دي مولوي صاحبانو، تاسو د دې کتابونو نه استفاده وکړئ تر هغې وخته پورې. دا وګورئ، دا ځان سره مطالعه کوئ، د هغې مسایل تاسو راغونډ کړئ. دا کوم بل شی دا علما چې لګیا یو تخصص کوو ما لکه فلاني فن کې لګیا ما تخصص کوم بل شی نه دی، دا ټول دا همغه تخصص مسایل دي چې تاسو ته ما وویل کوم چې علماو ته په تخصص کې بیانېږي، خو چې تاسو ورته سپک ونه ګورئ. نو دا چې تر هغې وخته پورې تاسو دا کتابونه مطالعه کوئ او انشاءالله موږ تاسو بل نشست او بل مجلس جوړو. نو چې تر څو بل مجلس سره موږ او ستاسو دایرېږي نو که نن د دغې مسایلو سره تاسو ناشنا وئ یا مو سره تعلق نه وه چې بیا موږ او تاسو سره کینو انشاءالله نو دغه مسایل به تاسو کتلي وي، دغې معرفت به بیا درته آسان وي. دا یوه دا ټول وضاحت دغه مسله تاسو ته ما مختاره ولې کړله او دا مې درته غوره ولې کړله. د دې یو اساسي وجه دا وه چې که تاسو اهل علم دي، ستاسو د تفسیر سره تعلق دی، تاسو تفسیرونه ګورئ، تاسو ته په تفسیر کې د دغه علماو نومونه مخې ته راځي، دې کتابونو سره ستاسو واسطه ده. نو دا چې تاسو باید معلوم کړئ په ړندو سترګو د یو مفسر خبره منل، په ړندو سترګو د یو مفسر پسې تلل، نو دا که دغه فن تاسو په اتمې طریقې مطالعه کړئ انشاءالله د دغې کندې نه تاسو راوځئ. دا وضاحت به تاسو وکړئ چې په تفسیرونو کې خبرې شته، ځینې هغه دي چې موافق دي د اصولو د معتقداتو سره، ځینې هغه دي چې موافق نه دي د اصولو د معتقداتو سره. د یو مفسر د یو عالم خپله رایي، دا ضرور نه ده چې اوس تا یو خبره په تفسیر کې پیدا کړو دا دی خامخا د قرآن ټکي ته به یې خامخا منې. وایي لکه د قرآن په تفسیر کې دا خبره، دا تفسیر د عالم لیکلی دی، نو دې حیثیتونو ته ته وګوره چې دا تفسیر د کوم حیثیت دی. دا تفسیر د رای والا تفسیر دی، تفسیر بالمعصور دی، د نهج څه شی دی، دا ټول شیان چې تاسو انشاءالله ما درته هغه غټ غټ ټکي ویلې، تاسو چې ځئ ځان سره دا مطالعه کوئ. اوس که تاسو وایئ چې زه کتاب نه لرم نو د دې مطالعې طریقه به څه شي، په څه طریقه دا شیان زه معلوم کړم. نو اسانه دا ده تاسو ته بېګا مه ویل چې مولوي صاحبانو تاسو که نور کتابونه ځان ته نشي پیدا کولی، کمپیوټر ځان ته پیدا کړي، دا د لوازمو نه ده. په هغې کې ځان ته مکتبه شامله واچوئ، دا د لوازمو نه ده. که کمپیوټر ته مو وس نه کېږي، دا غټ څپېړی موبایل خو هر یو کس لري، په دې کې غټې غټې حافظې دي، دا بازار ته یوسئ، په همدې کې موبایلونو کې ځان ته مکتبه شامله چې دی انسټال کړئ، په هغې کې دا کتابونه موجود دی. تاسو ته زه مختصراً د دې درس نه بعد د مکتبې شاملې د استفادې طریقه ښایم چې شاملې مکتبې نه باید تاسو استفاده سره کوئ. دا چې کوم د تحقیق مسایل تاسو ته درکوو چې انشاءالله راځئ، بغیر د دې نه چې تاسو د په کورونو کې د کتابونو مکتبې ولرئ، امید دی چې انشاءالله دا د شاملې نه به تاسو غټه استفاده کړي وي او غټ څه به مو ځان ته راوړي. نو په دې درس په همدې ځای باندې اتفاق کوو، زه تاسو ته هغه د مکتبې شاملې اصولو طریقه او استخدام چل درښیم.